د حجرې ټي وي کتلو دپاره ډیره مننه. د متحده عرب اماراتو په امریکا کې سفیر یوسف العتیبه یو بیان ورکړی دی چې کوم نه دا معلومیږي چې د متحده عرب اماراتو د واشنگټن متنازع غزا پلان سره هماهنګي شته. دغه پلان ډیر خلک د فلسطینیانو د بېدخلۍ پلان ګڼي. د عتیبه دغه خبره کول د ټرمپ منصوبې بل څه متبادل نشته. دغه خدشه پیدا کوي د متحده عرب امارات په خطه کې د اسرائیلو مفاداتو یو ترجمان جوړ شوی دی. د متحده عرب اماراتو اسرائیل سره د ابراهیم اکارډز نه بعد تعلقات ښه شوي دي او دغسې بیانونه د خبرې ته نور تقویت ورکوي. په نږدې ورځو کې د ابوظبي حکمران محمد بن زاید د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف سره ملاقات شوی دی. پاکستان یو جدید او د نیوکلیر ټیکنالوژي ولا ملک دی او د اسرائیل په نظر کې یو حساس ریاست دی. د یو ای ای طرف نه امریکا ځکوم د اسرائیل مضبوط اتحادی دی او پاکستان ځکوم اسرائیل نه تسلیموي. دوه ملکونو سره په یو ټایم رابطه کول د میډل ایست او د ساوث ایشیا نوې جغرافیایي او سیاسي پیچیدګي ښيي. د غزه خلک انساني بحران سره مخامخ دي او په داسې وخت کې د اماراتو طرف نه خپل پالیسی امریکا سره هماهنګ کول او هغه نه چیلنج کول د اماراتو په پالیسۍ مختلف قسمه سوالات اوچتوي. تاسو ته په حجرې ټي وي کې هرکلی وایو.